هیواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی تیره ورځ سالنګونو ته سفر وکړ او د یادې پروژې له کاري بهیر څخه یې لیدنه وکړه. د ټولګټو وزارت له لوري د یادې لویې لارې د 8 کیلومتره سړک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار له دوو بیلابیلو ساختماني او سړک جوړونې شرکتونو سره قرارداد شوی دی چې د مهال د تونل په دننه برخه او 14مه ګالرۍ کې عملاً کار جریان لري چې د تونل د کیندنې کار په چټکۍ سره روان او د بشپړېدو په حال کې دی او د لومړۍ طبقې یا فلټر لیر کانکریټ اچونه او د زهکشۍ سیستم کار یې هم د 1 کیلومتر په اوږدوالي سره بشپړ شوی دی او د دویمې طبقې یا د سی ټي بي کار هم پیل او دوام لري. همدارنګه د 14مې ګالرۍ د کیندنې کار 100% بشپړ او د لومړۍ طبقې یا فلټر لیر کار یې 80% بشپړ شوی دی او د دویمې طبقې یا د سی ټي بي کار هم پیل او دوام لري. په ورته مهال کې د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د سالنګونو لویې لارې په اوږدو کې د درندې او د شکارګاه پلونو د ترمیم له چارو څخه لیدنه وکړه. یاد پلونه د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت د دغه وزارت له لوري له یوه خصوصي ودانیز شرکت سره قرارداد شوي دي. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د سفر موخه په سالنګونو کې له اړوند تخنیکي مسؤلینو او قراردادي شرکتونو سره په همغږۍ او د هوا له سړېدو سره هممهاله د تونل په دننه برخه او 14مې ګالرۍ کې د 3 واړو کانکریټي او اسفالټي طبقو د کار پر دوام بحث وشو چې څارونکي تخنیکي ټیم ته د کار د غوره کیفیت او قراردادي شرکتونو ته د چټکتیا په هکله لازمې لارښوونې وشوې. د یادونې وړ ده چې د تونل او 14مې ګالرۍ په دننه برخه کې 3 طبقې کانکریټ او 1 طبقه اسفالټ په پام کې نیول شوی دی چې لومړی 3 طبقې فلټر لیر 42 سانتي متره، سی ټي بي 15 سانتي متره، سیخ لرونکی کانکریټ 28.5 سانتي متره او وروستی هغه اسفالټي طبقه ده چې د کانکریټ ټولیز ضخامت 15 سانتي مترو ته رسیږي.